سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته په لومړي ځل له افغانستان څخه د بیټریو صادرات پیل شول. سره له دې چې پر افغانستان پراخ او سخت بندیزونه لګیدلي، بیا هم د هیواد اقتصادي وضعیت او سوداګري د پاکستان په پرتله غوره بلل شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. له پاکستان څخه د افغانستان د اقتصادي وضعیت ښه والي خبر لرو، خو پیل سعودي او متحده عربي اماراتو ته د افغانستان پر صادراتو کوو. له افغانستان نه د لومړي ځل لپاره د هرات صنعتي ښارګوټي بیټریو د تولیداتو 10 کانټینره جوپه چې ارزښت یې 40,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته صادره شوه. د یادې جوپې د صادرېدو مراسم د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال، ځایي مسؤلانو او صنعتکارانو په شتون کې ترسره شول او ډیره شوي چې په تیرو 4 کلونو کې د صنعت په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. نوموړي مرستیال له بهرمیشتو افغان پانګوالو وغوښتل چې هیواد ته په ستنېدو سره د صنعت په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د کارموندنې او اقتصادي ودې لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او معدن خونې مرستیال او د گرین انرژي پلس شرکت مشر وویل چې دا مهال په افغانستان کې د 110 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د بیټریو 11 کارخونې فعال دي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې څرګنده کړي، سره له دې چې پر افغانستان پراخ او سخت بندیزونه لګیدلي، بیا هم د هیواد اقتصادي وضعیت او سوداګري د پاکستان په پرتله غوره ده. راپور ښیي چې افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د سوداګرۍ او راکړې ورکړې په برخه کې ښې پایلې ترلاسه کړي او هیواد د پام وړ اقتصادي پرمختګ پر لور روان دی. خو الټا د پاکستان سوداګري د سقوط په حال کې ده چې دا د واکمنۍ د ناسمو دومخیزو او کمزورو سیاستونو پایله بلل کیږي. د دې راپور له مخې افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو سوداګریزو اړیکو په برخه کې د پام وړ مقام ترلاسه کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.